د ختیځ زون جلب او جذب قومندانۍ له لوري د ملي دفاع وزارت اړوند طبي اکاډمۍ لپاره د زون په کچه له 15,000 کسانو د ازموینې اخیستو په لړ کې ننګرهار کې له 2,000 کسانو ازموینه واخیستل شوه. د ختیځ زون د جلب او جذب قومندان مولوي محمد جمیل عمر دادالله وایي په دغه ازموینه کې به د زون په کچه 50 کسان او له ننګرهار ولایت څخه به 40 تنه د طبي اکاډمۍ اړوند منځني او عالي طب ته بریالي شي. امتحان چې د طبي اکاډمۍ لپاره ده او په دې کې تقریبا 50,000 نفرو ګډون کړی ده، خو په دې کې بیا موږ دغه ګډون شوي مجلبینو کې بیا امتحان اخلو. د زون په کچه به تقریبا 58 نفره بریالي کېږي او د ولایتو په سهم په برابري باندې بیا د ننګرهار 40 نفره 18 عالي او 18 متوسط او د کونړ لپاره 8 نفره 4 عالي او 4 متوسط، د لغمان لپاره 10 نفره، نو په هغو کې 15 د عالي او 15 د متوسط لپاره دي. نورستان لپاره 6 نفره چې په هغو کې 3 عالي او 3 متوسط دي. بل لور ته اظهار الله سلیم چې دغه ازموینې ګډونوال دي د ازموینې له پروسې خوښ دي او هیلهمند دي چې په ازموینه کې بریالي او په راتلونکي کې هیوادوالو ته د خدمت مصدر وګرځي. د جلب و جذب کې د طبي علومو دغه یوه څانګه ده چې دلته راغلی امتحان اخلي. موږ د دې نه راضي یو، زه متوسطه طب دپاره امتحان ورکوم، زه د دې نه راضي یم چې دلته موږ امتحان ورکړو او کامیاب شو. د ننګرهار ولایت د جلب و جذب قومندانۍ کې مې ثبت نام کړی دی د نظامي طب لپاره، عالي طب لپاره، او ازموینې سانه شفافه ده او هیله مې دا ده چې د امتحان کې په خیر کامیاب شو او هیواد ته خدمت وکړو. د یادونې وړ ده چې د طبي اکاډمۍ لپاره د محصلینو د جذب په موخه تېره ورځ د مرکزي او شرقي نورستان او کونړ ولایتونو له ګډونوالو نن ورځ د ننګرهار او سبا ورځ به د غربي نورستان او لغمان ولایتونو له ګډونوالو ازموینه واخیستل شي.